بسم الله الرحمن الرحیم. د ډان ورځپاڼې د راپور له مخې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبیو د پاکستان د بهرنیو چارو له وزیر اسحاق ډار سره د ټلیفوني خبرو پر مهال په افغانستان کې له ناټو امریکایي ځواکونو د پاتې شویو پوځي وسلو او تجهیزاتو د موضوع د حل په اړه خبرې کړې دي. امریکا د خپلو پاتې شویو وسلو په اړه کوم معلومات له پاکستان سره شریک کړي؟ امریکا ولې اوس له پاکستان سره د افغانستان پر موضوع خبرې کوي؟ آیا د پاکستان حکومت پر اسلامي امارات فشار راوړلی شي که څنګه؟ درنو لیدونکو سلام، په همدې موضوع به بحث کوو. په بحث کې راسره د سکایپ له لارې د نړیوالو اړیکو کارپوه سید ګل احمد فاطمي صاحب راسره میلمه ده. فاطمي صاحب ډېر ښه راغلاست، ستړي مه شئ. امریکا په افغانستان کې د پاتې شویو وسلو په اړه کوم معلومات له پاکستان سره شریک کړي دي او یا هم کوم څه دوی له پاکستان سره شریکولی شي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه احترامات تاسو ته او قدرمنو لیدونکو اوریدونکو ته. دې کې داسې کوم پټ راز نشته چې پاکستان ته د امریکای اسلحې په افغانستان کې معلومې نه یو دا دوی هغې سره اوس شریک، ځکه دا اسلحې راغللې د پاکستان د خاورې په لاره باندې راغلې، د کراچۍ نه افغانستان ته داخله شولې او بیرته چې ایستلې هم دا لاره وه. نو د پاکستان نه دا پټې نه دي، هغې ته ټول معلومه. او بل دا چې د افغانستان په وزارت دفاع کې د پاکستان د ISI ډېر اوږد لاس و. هغې ښکاره ویلې چې د هغې وخت وزیر دفاع جنرال رحیم وردک د پاکستان خاص سړی و. نو د هغې نه څه پټ نه و چې د امریکې څومره اسلحه راوړې وه، څومره تجهیزات یې راوړي وو، کوم وسایل یې راوړي وو، څومره مهم وسایل دلته راغلي، څه شی راغلي او څه نه راغلي، هغه ټول پاکستان ته معلوم دي. دا کوم شی نه دی چې اوس امریکا د پاکستان سره شریک. دویمه خبره دا ده چې کوم مهم تجهیزات راغلي وو، جنگي میزایلونه، تیارې یا فرضاً ټانکونه، د هغې نه هیڅ شی افغانستان ته نه دی پرېښي. تاسو ماته داسې یو امریکایي ټانک نشي ښودلی دا امریکایي ټانک دی، موږ ته پاتې دی. تاسو ماته داسې یو جنگي تیاره نشي ښودلی دا امریکایي جنگي تیاره ده، اوس طالبان استفاده ترې نه کوي. تاسو داسې یو میزایل ماته نشي ښودلی دا امریکایي میزایل دی، قوي، په سیمه کې بل چا سره نشته، امریکا نه دلته پاتې دي، اوس طالبان د هغې نه استفاده کوي. نو خبره دلته دا ده چې داسې کوم شی وجود نه لري چې هغه سیمې ته خطر وسی. دویمه خبر دا ده چې کوم جنس دلته راغلی وو او هغه د دوحې د قرارداد په نتیجه کې 50% باندې دا په دې باندې قرارداد وشو، په دې وکړه وشوه چې امریکا به 50% اخلي، 50% به افغانستان ته پرېږدي. یعنی دا غنیمت په شکل کې پاتې شوي دي. او دغه 50% چې نور واخیستل، تاسو د هغې پوښتنه وکړئ چې هغه څه شو. آیا هغه د کراچۍ د بندر نه بیرون تللی دي؟ هغه نه تلل، په دې چې د هغې مصرف د خپله د جنس نه امریکې ته قیمته تمامېده. بل دا چې هغه استهلاک شوي دغه وسایلو، دغه اوس چې طالبانو سره دي، د دې میاد په ختمېدو دی. دا د استفادې وړ نه دي څو کاله پس، یعنې نهایت کال یو نیم کال پس دا نور د استفادې وړ نه دي. ځکه تاسو چې نړیواله سطح کله قرارداد کوئ، یو جنس د یو مملکت نه اخلئ، دا نظامی وسایل او تایری که اخلي، که میزایل اخلي، که فرضاً ډرون اخلي، که تاسو فرضاً ټانک اخلي، که تاسو هر وسیله چې اخلي، د هغې څنګه یو قرارداد دی چې د وسایل چې موږ ته ضرورت کیږي، یعنی سپیر پارټس چې ورته وایي، هغه اضافي وي د دې پرزجات، دا به موږ ته تاسو راکوئ. موږ ته افغانستان کې چې د امریکې نه څه پاتې د دې سپیر پارټس نشته دی، او دا هغه وسایل دي چې د امریکې په وخت کې استعمال شوي وو. موږ ته مستعمل شی پاتې دی، یعنی وخت د میاد د ژوند د هغې د استهلاک دغه ختم شوی دی. آیا موږ ته امریکا د هغې وسایل راکوي؟ نه راکوي. فلهذا دې کې د خطر کوم شی د پاکستان ته، د سیمې ته، هېڅ مملکت ته وجود نه لري. فاطمي صاحب بحث هم همدغه ده. امریکا وایي چې پاتې شوي وسلې دې باید بیرته یې ترلاسه کړي. په پاکستان هم هرکلی کې اسلامي امارات وایي غنیمت ده، او تاسو یادونه کوئ چې یو ټانک راته په ګوته کړي چې دلته د امریکا څخه په افغانستان کې پاتې شوي وي. دغه ټول مسایل که راواخلو او دلته د پاکستان د دې وسلو په اړه اندېښنې راواخلو چې دوی له امریکا سره شاید د دوه هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ ناسته شوې، دغه موضوع هم یاده شوې ده، څه به یې شریک کړي وي؟ کومې اندېښنې د پاکستان چې له امریکا سره به شریک کړي وي د افغانستان په اړه؟ ګورئ، د پاکستان اندېښنې د شیطاني اندېښنې دي، منافقت دی، رذالت دی او دروغ دی. هغه داسې یو لوبه غواړي، پنجابی دی که نه، پنجابیان هېڅکله سمه لوبه نه غواړي. هغې داسې لوبه غواړي چې لاس تړلی میدان ته پهلوان راته راوله او راته په ګونډو کا، بیا زه په ستونه کېنم، بیا لاسونه مې راته اوچت کوي. یعنی افغانستان هیڅ شی باید ونه لري، هیڅ نوع اسلحه باید ونه لري، او دا باید خالص الله وسي لپاره دی چې پاکستان خپله
ټانک هم جوړي، خپل تیاری هم جوړي، جنگي تیاری هم جوړي، میزایلونه هم جوړي، د میزایلونه تر اسرائیل هم تللی شي، د میزایلونه ارزه وهلی شي. اما افغانستان حق نه لري چې ټوپک هم ولري. دا د پاکستان موخه ده او د امریکای ته دا وایي چې د دینه ترهګر استفاده کوي. امریکایان خو پوی دي ځکه چې خپل امریکا په دې لوبه کې د په دې صحنه کې د ما مخکې تاسو اشاره وکړه چې 50% امریکای اخیستي هغه بهر نه دی وتی، هغه امریکای په خپل په سیمه کې تقسیم کړي دي. دا کوم یو شینه چې پاکستان حراس لري چې د شپې د تیارو کې کوم ګوګل مجاهدین الته استعمالي، ټي ټي پی استعمالي، دا دوی وی چې طالبان ورکړي، دا طالبان نه په خپل پاکستان امریکا ورکړي دي. دا امریکا چې خپل جنس واخ ځان سره وی نه وړه عدالت تقسیم شوی دي. سیم دغه اردو د پاکستان ته ورکړي، سي تاجکستان ته ورکړي، سي ازبکستان ته ورکړي او ځینی وسلې چې قابل د انتقال لپاره د مجاهدینو وي په د بلوچ لیبریشن او ټي ټي پی ته ورکړي شوی دي او دا طالبانو نه دی ورکړي، دا په خپل دی ورکړي دي. دا د امریکای یو لوی لوبه ده. دا پاکستان په شاته پي خو د خپل لاندې نه ورته ګلم راکاږي. دا امریکای دا لوبه ورزه هغه لوبه چې پاکستان ور سره کړی دا هغه لوبه ور سره امریکا کوي. دا چې مارک روبیو دې سره خبرې کوي چې بالکل ته موقف صحیح ده او تاسو سره به موږ همکاري کوو، تاسو مخه فکیږي، دا د غي د خوشحالي لپاره کوي، مګر په اصل کې ورته کندې کني. پاک امریکا دا امریکا دا وسلې او زه تاسو یو بل خبر وکم. تاسو د ټرمپ د تیر هفته خبرې د تیرونی خبرې په یاد به چې هغه ویلي چې دا وسلې خو زړې شوی دي، دا زموږ په درد نه خوري. همدا خبر چې مخکې ما تاسو ته وکړله چې دا خو استهلاک شوی مسله ده، دا د هغې په درد نه خوري. او بل خبره دا وکړه چې دا فرزند وام خلو یته وخت ختم دی، مګرم که اخلویم منګه حاضر یو چې اسلامي امارات ته پیسې ورکو. نو که فرزند تاسو فکر وکړئ منګه حاضر شو ځکه دا خو استهلاک شوی اسلحه ده، که اسلامي امارات حاضر هم شي چې ورته دا وخت لا پیسې راکړه منګ به دې سلا شو د چین نه، د روسیې نه نور اسلحه به واخلو، د ترکیې نه به واخلو، د ایران نه به واخلو. کم ملکونه خو نه دي هغې فابریکې هم دې ته جوړې کړي چې په ته یې خرڅ کړي. که موږ 8 میلیارډ ډالر نقد د امریکا نه واخلو او دغه استهلاک شوی اسلحه ورته بیرته ورکو، دې کې اسلحه نه شته. که تاسو اجازه زه د دې ټول لیست تاسو 15 نوع هغه وسایل چې پاتې دي هغه تاسو ته ویل شم، 9 تیاری چې په افغانستان کې استفاده تي شوی ده او دغه نه صرف 4 دانې دلته پاتې وي چې 2 په قندار کې وي، 2 په کابل کې وي او هغه تخریب کړي وي چې امارت اسلامي برته جوړ کړل او فعال کړل. هغه 4 هلیکوپټرونو نه علاوه نور هیڅ نه د 9 تیارونه دلته نه دي پاتې، ټول یې ویل تاجکستان او ازبکستان ته د غیزنه منتقل کړل. بل تاسو معلومه 2 میاشتې مخکې دی واکستلې. نو د غلیسه چې تاسو وګورئ د کې ټرکونه دي، ثقيله وسایل دي چې د انتقال لپاره دي. د کې د اسلحه نشته چې سیمه لپاره خطري، د کې د اسلحه نشته چې هغه زمونږ د گاونډیانو د صلاحیت او د قدرت نه زیاتې. تاسو وکړئ چې لاس د پاکستان په افغانستان باندې هوایي برید وکړ، موږ کوم دفاع لپاره چې درلوده چې دغه جهاز وو، موږ سره کوم جهاز وو چې موږ بیرته په پاکستان باندې حمله وکړو، موږ سره داسې کوم میزایل وو چې موږ د افغانستان نه ورکو بیرته په پاکستان ته خطر پیښ کړي، خو نشته دی داسې شي. په همدې صورت کې د خبره کې پاکستان وایي چې امریکا باید له اسلامي امارت د وسلې واخلي ځکه پاکستان پرې ګواښول کېږي او باید د وسلې دوی سره پاتې نشي. بیا هم دوی دا خبره کوي. دا بهانه ده، دا پلمه ده لپاره دی چې افغانستان ته بانی نیسي، فشار لاندې افغانستان راولي. که افغانستان ډېر چغې مو وهي چې ما سره خو څه نه، ما سره خو کوم د امریکای ته معلومه ده، د خپل پاکستان ته معلومه ده، د امارت اسلامي ته معلومه ده چې دوی سره د کوم شی نشته چې هغه ایران ته خطري، روسیې ته خطري. او بل دا چې په منطقه کې هر مملکت ځان ته د میزایل هم ساتي. دغه روسانو د وطن نه بعد مونږ تاسو سره کروز میزایلونه نو، مونږ تاسو سره ډېر لوی وسایل نو. دا ګوره د هر مملکت اوس افغانستان د حق نه لري چې دا کې کته مانه د اسلحه واخلي، یعنی د معنا دا چې زه به د چین اسلحه نشم اخیستلی، چین به ماته اسلحه نه راکړي، خو ستانه قوي اسلحه به زه بیا د چین نه اخلم. نو بیا د هغې را سره څه کوي؟ د هغې مخه مې هم نیسي، هغې مخه خو ته نشي نیولی ځکه چین خو ستا په د تاثیر لاندې نه دی، هغه که تا سره یو مراوده لري ما سره هم لري. دارنګه روسانو نه موږ اخیستل شو، موږ مجبور یو، موږ ضرورت لرو، موږ به اسلحه اخلو او وسه موږ اسلحه نه لرو.
دغه وسایل چې دلته پاتې دي دا ټول کامیونونه دي، موټرونه دي، یا ټرکونه دي، د انتقال د وسایل دي، دې کې اسلحه نشته دی. که هموی د 2000 دانې هموی پاتې دي، هموی خو اسلحه نه ده کنه، خو موټر دی، د هغې په ذریعه ته انتقال د وسایلو کوي. که M923AZ دی دا هم کامیون د باربرۍ د سنګینو وسایلو دی. که M113 دی A2 دا زرعي نفربري دی. که M577A2Z دی دا هم نفربري دی، دغه دی د یو نه فرضاً 10000 دانې پاتې دي، د بل نه 1000 دانې پاتې دي، بل نه 700 دانې پاتې په دغه رقم ته، یا په عین رقم سره که فرضاً راجا فورد وهیکلونه دي 900 دانې تنه پاتې. دا خو موټر دی چې دی پکې کینی دی، خوا ته ځي. په 4-5 کالو کې د موټر خو اسلحه نه ده. یعنی ماته د تاسو دې کې داسې اسلحه وښایي چې هغه د پاکستان ته خطري. د اسلحو په باب کې M24 دی، M240 دی، M4 کرابین دی، M16 دی چې دا 10000 دانې په 2018 کې جوړ شوي وو. نایټ ویژن ګوګلز دی چې 14000 دانې جوړ شوي په 2003 کې جوړ شوي وو. MK19 دا شکه ده چې د ټانک په سر کې نول کیږي، منګه تاسو سره هغه ټانکونه نشته د امریکایي. M117 نارنجک پرتاب دی چې نارنجک غورځي، دا 643 دانې په امریکا جوړ کړي او استهلاک شوي، ډېر محدود تعداد ترې نه پاتې دی. او NX Max Pro دی 155 دانې امریکا جوړ کړي چې د هغې نه استهلاک شوي په حدود 55 دانې پاتې دي. نو ماته که څوک په دې لیست په اساس را سره خبرې کوي، ماته په دې کې راته د پاکستان وایي دې کې کوم اسلحه ده چې دته خطر ده. یعنی دغه رقم ته که د میز په سر ورسره کینو او دا لیست منځ کې واچو چې د امریکې ټول اسلحه دا ده، ټول وسایل دا دي، تیاری خو چې ټول دي هغه د دې نه ایستي دي. صرف د UH-60 بلیک هاک نه 4 دانې چې 2 په قندار کې 2 کابل کې وي، هغه بیرته طالبانو ترمیم کړي دي، هغه هلیکوپټر دي. ټول په مجموع کې 15 دانې په افغانستان کې وو، 3 دانې فعالو او 12 غیر فعالو. دغه 3 دانو نه 4 دانې په افغانستان کې تخریب شوی پریخي، نه هیڅ دانې نور د افغانستان نه ایستوي. نو ماته خو داسې وسله تاسو نشئ خوده چې دلته افغانستان کې یو پاکستان ته خطر. فلهذا دا حرکت د پلمی دي، بهانې دي او د دنه کوم شی لاس نه راځي. امریکا په دې ډیره خپويه ده. خو زه د اسلامي امارت ته یو پیشنهاد لرم، هغه دا دی که چېرته امریکا وایي چې زه پیسې ورکوم دا جنس اخلم، زما په نظر دوی باید په مې سر، ځکه دا خو استهلاک شوي دغه دی لیست موجود دی، هغوی سره موږ ته به لیست مخکې کېدي، دغه شی تاسو راپاتې ورای که ټول همدا ټرکونه دی لاریګانې دا ورته ورکوي، پیسې ترېنه واخلي، راځي زو د چین او د روسیې نه نوې اسلحې اخلو، افغانستان د دنه قوي او مستحکم کېږي. په 8 میلیارډو باندې ډېر شی اخیستل کېږي. فاطمي صاحب کور دی ودان چې وخت راکړلو، مننه ستاسو نه چې راوبللو. سلامات شئ درنو لیدونکو، تاسو هم مننه. څېړنه پر همدې ځای پای ته رسوو، تر بیا ښې چارې.